درنو لیدونکو د کابل نه مو حرکت را وکړ او روان یو د میدان وردګو چک بند ته. چک بند چمن ته ځئ. درنو لیدونکو دا دوسرکه ده او راتاو شولو اوس د چک په طرف. یو خبره ده که خپل وطن خړه خاوره هم وي بیا هم روان و د چک په طرف چې ډېر ښکلی باران شروع سو او تاسو وینئ زه دا ټول بالاخره راورسېدلو چک ولسوالۍ ته او په دې ټول چکر کې جالبه خبره دا وه غشي لوبو تر څنګ زه ولاړ وم چې غشي لوبه هم ترسره کېدله. دا ډېر جالب شی دی درنو لیدونکو دا چې راشم د کرکټ لوبې په اړه هم یو څه لنډ معلومات له تاسو سره شریک کړم. د دې په اړه راته ووایئ د دې مینهوالو په اړه د کرکټ مینهوال څنګه دي. راغللو د والیبال لوبې ته. تاسو وینئ چې ډېر ګڼ شمېر نندارچیان سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې راته روغ جوړ او صحتمنده واوسئ. درنو لیدونکو د کابل نه مو حرکت را وکړ او روان یو د میدان وردګو چک بند ته چې په دې لاره کې به خبرې اترې لرو له خلکو سره په دې چکر کې او د لارې ښکلي تصویرونه به له تاسو سره شریکوو. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. دا کوم ځای ده؟ دې ته میدان شهر او چک بند چمن ته ځئ. بار داسې به دې ډېر باد دوسرکه په دوسرکه درنو لیدونکو دا دوسرکه ده او راتاو شولو اوس د چک په طرف روان یو. تاسو مې راسره واوسئ په چکر. درنو لیدونکو د کابل څخه مو حرکت را وکړ دوسرکې ته او اوس مهال د دوسرکې نه راتېر شولو روان یو د چک په طرف او په دې لاره کې ډېر ښکلی موسم دی. یو خبره ده که خپل وطن خړه خاوره هم وي
بیا هم هر انسان پکې د آرامښت احساس کوي او کولی شي پکې هوسا ژوند تیر کړي. نو خپل وطن ګل وطن دی. تاسې وګورئ ډېر ښکلی موسم دی، ډېر ښکلي غرونه دي او واړه واړه بوټي دي پکې، ډېر خوندور موسم دی. زه مخته تاسې هم راسره اوسئ چې نورې ښکلاوې به هم له تاسو سره شریکوو. درنو لیدونکو، واقعا ډېر ښکلی موسم دی او په دې چکر کې په لاره کې روان وو د چک په طرف چې ډېر ښکلی باران شروع سو او تاسې وینئ زه دا 2 منټه نه یم لوېدلی لوندې کړمه. ډېر یخ باران دی، ښکلی موسم دی او روان د چک په طرف ومې غوښتل چې یو ښکلی د دې ښکلي موسم یو تصویر له تاسو سره شریک کړم. درنو لیدونکو، بالاخره راورسېدلو چک ولسوالۍ ته او په دې ټول چکر کې جالبه خبره دا وه چې دا ویاله دا ټوله لاره د ظاهرشاه په وخت کې جوړه شوې او دا ټولې نشانې نښې تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا ډېرې یوه جالبه خبره ده زموږ دپاره. اوس په چک ولسوالۍ کې یو او زه به همدلته د چک ولسوالۍ باغ ته، دلته چمنونه دي، د خلکو باغونه دي، خلکو پټي کرلي دي، هلته به ځو، د هغه ځای نه به هم دیدار کوو او لږ به هلته خوند هم واخلو، د هغې فضا نه تفریح به هم وکړو، د خلکو سره به هم خبرې اترې وکړو هلته. نو تاسې هم راسره اوسئ، ملتیا وکړئ تر پایه.
درنو لیدونکو راورسېدلو چک ولسوالۍ ته. هغه ځای چې موږ خپل هدف ټاکلی وو واقعا ډېر ښکلی ځای دی، ښکلی چمن دی او بله دا چې مخامخ موږ ته د همدیزي بند هم دی، سیند. دلته یوه لوبه نه ترسره کیږي، والیبال لوبه نه ده بلکې څو لوبې دي. غشي ویشتلو لوبه شته، د والیبال خو شته او همداسې د کرکټ لوبه هم ترسره کیږي دلته. تقریبا 7 ورځې یا 8 ورځې کیږي چې دا لوبې دلته شروع شوي دي او نن ورځ فاینل لوبې دي چې ترسره کیږي به او ګټونکي به بیا خلکو ته معلومیږي چې څوک پکې ګټونکي کیږي. ښه راځمه دا چې غشو لوبو ترڅنګ زه ولاړم چې غشي لوبه هم ترسره کېدله، د همدې لوبې له مسؤل سره به خبرې وکړم. راسره ترڅنګ عجب خان د دوران خیل کلي څخه راسره ولاړ دی چې د همدې د غشي لوبې مسؤل هم دی. نو د غشي لوبې په اړه راته معلومات راکړئ. دا غشي لوبه څنګه ترسره کیږي، څه خل قانونونه لري، نور څه پکې دي؟ د غشي لوبه خو تقریبا ډېر د پخوا نه ده، زموږ د نیکونو دود او رواج و. نو د هغو نه را په دې خوا نو په وروستیو کلونو کې بیا هم د خلکو ډېر ورته توجه کړې ده. نو په دغه اختر کې تقریبا 14 ټیمونه وو د کابل په شمول چې یو ټیم د کابل څخه و. برخه یې کې اخیستې وه چې د خپل مابین د دوی غټې سیالۍ وې، هغه پای ته ورسېدلې چې ګټونکی د مجاخیلو ټیم شولو. نو هغه پای ته ورسېدل. نو اوس د دورانخیلو د کلي او د چک د کلي په مابین دا دوستانه لوبه ده خپل مابین. نو چې دوی فاینل ته وتلي دي. فاینل ته نه دي وتلي، خیر فاینل لوبې خلاص شوې، دا دوستانه لوبه مابین سره کوي. بیا دا ډېر جالب شی دی درنو لیدونکو، دا چې ماته لنډ معلومات پرې راکړل خو پوره معلومات به له مسؤل سره وي. د دې په اړه هم راته معلومات راکړئ، دا څه شی دی، د څه لپاره استفاده کیږي؟ دا موږ ورته ګوتکۍ وایو. دا چې کله غشی ویشتل کېږي نو دا په ګوته کېږي د لنده د ژۍ په خاطر چې ګوته نه خرابېږي. دا لنده ژۍ ډېر زور غواړي، نو کش وي نو دوی په خاطر دغه ګوتې ورته په ګوته کېږي او چې نرمه وي نو ګوته نه خرابېږي. ګوتې خرابېدو په خاطر دا یې غټ کمال دی. غټ کمال دی. نو نور دا لوبې څنګه ترسره کېږي، څومره خلک لري؟ مینوال زیات دي، تقریبا زیات د وړاندې کلیو څخه ورته لیدونکي راځي، مینوال راځي. د اختر شپو کې تقریبا دغه ساحه غونډه مکمل نیولې وه چې دوی راغلي وو، هر چا یې خپله د خوښې لوبډله تشویقوله، د هغو لیدو ته راغلي وو کتلو ته. دلته ماته یو چا ویلي وی دلته بیروبار د شپې ډېر زیات د شپې زیات وي بیروبار. دا څنګه چل دی؟ لوبې خو خلک خو د ورځې راځي چکر ته. خو الحمدلله د امنیت مشکل نشته دی، ارامي ده. نو خلک د کابل څخه زیات راځي او بل د رخصتیو ورځو کې دایم زیات دلته مېلمانه راځي د کابل څخه، د نورو ولایتو څخه. نو موږ هم ورته خوشحاله یو چې دلته دوی راځي او موږ یې وینو. بس عجب خان صاحب مننه ډېره زیاته، کور مو ودان چې موږ ته دومره وخت راکړ او د دې غشي ویشتلو لوبې په اړه مو خپل لنډ معلومات راسره شریک. ستاسو نه مننه، هر کله راشئ، کور مو ودان. نو درنو لیدونکو موږ به هم همدلته یو. دا خو د غشي ویشتلو لوبه وه او هغه خواته به له تاسو سره تصویرونه هم شریکوو. د والیبال لوبه ده چې ترسره کېږي، واقعا ډېر زیات مینوال لري، ډېر زیات خلک راغلي دي ورته د لیدو لپاره. نور همداسې وایي د شپې دلته د کرکټ لوبه هم ترسره کېږي او د کرکټ لپاره ډېر خلک راځي. دلته مینوال ډېر زیات لري او واقعا ډېر بیروبار جوړیږي چې د خلکو بیروبار له خاطره دلته هیڅ ځای نه وي چې خلک راشي او سایل وکړي د لوبو څخه. نو موږ هم همدلته یو، تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. که وشو د والیبال او د کرکټ لوبې په اړه به هم خپل لنډ معلومات د مسؤلینو لپاره تاسو درنو لیدونکو د غشي ویشتلو لوبو ترڅنګ مې وغوښتل چې راشم د کرکټ لوبې په اړه هم یو څه لنډ معلومات له تاسو سره شریک کړم چې راسره ترڅنګ فرمان الله تسل صاحب د همدې د کرکټ لوبې د کمیټې یو تن غړی دی، راسره ولاړ دی. د دوی نه به معلومات د همدې لوبې په اړه اخلو. د هر څه نه مخکې خو سلامونه وایم تاسو ته ستړي. وعلیکم سلام، بخیر راغلی. چک ولسوالۍ ته بخیر راغلی. مننه ډېره زیاته. تسل صاحب
د دې کرکټ لوبو په اړه راته معلومات راکړئ چې دا لوبې څه وخت شروع سوي دي، څومره لوبې ترسره شوي دي تر اوسه پورې، او همداسې څومره لوبې فاینل ته رسېدلي دي. نو د کرکټ موږ دوه رقمه کرکټ لرو، یو د ورځې تورنمنټ دی او بل هم د شپې لیګ دی. د ورځې تورنمنټ کې موږ دوه اتیا ټیمونه داخله لرو. په دوه اتیا ټیمونو کې نو تقریبا موږ سیمي فاینل ته ډېر نږدې شوي یو فعلا. زیاتې لوبې ترسره شوي په ډېر ښه شکل ترسره شوي دي تر نن ورځې پورې. او د شپې کرکټ چې دی لیګ هغه هم نن شپه فاینل یې دی، د هغو هم لوبې په ډېر ښه شکل ترسره شوي دي او دا لوبې د اختر پر دوهمه باندې پیل شوي دي. ښه، دا د ورځې تورنمنټ لوبې چې دي هغه اوس فاینل ته رسېدلي دي؟ نه، د ورځې چې دي تر اوسه موږ دریم بخش کې روان یو، هغه به ځي سیمي فاینل ته دي. وروسته سیمي فاینل نه بیا وروسته فاینل موږ ترسره کوو. ښه، دا د شپې تنه د شپې تورنمنټ لوبې فاینل ته رسېدل که نه، چې شپې ته به فاینل لوبه وي، او د ورځې تاسو کوم وخت کې به فاینل لوبه شروع کړي؟ نو د شپې خو انشاءالله موږ نن شپه فاینل لرو د دوو ټیمونو ترمنځ چې ډېره مهمه او ډېره جالبه لوبه به وي. او د ورځې راتلونکي پنجشنبې به موږ سیمې فاینل ولرو او جمعې ورځ به موږ فاینل ولرو. ښه، ډېر ښه. اوس د دې په اړه راته ووایئ، د دې مینوالو په اړه، د کرکټ مینوال څنګه دي؟ آیا دلته تاسو ته یو جنجال جوړوي، یو مشکل جوړوي، او که تاسو ته نور هم دا لوبې خوندورې کوي؟ خو داسې دی که تاسو وګورئ کوم ځای کې چې جام و جوش نه وي، د یوې لوبې پر ځای کې یا د یو ملي یا د تفریحګاه هغه ځای یو بېرنګه ښکاري. نو فعلا که تاسو وګورئ دغه ځای په مینوالو ښه ښکارېږي او موږ ته یې یوه واقعیت یو سکون یې رامنځته کړی دی د خلکو. دا بیا مینوال په لوبو په وخت کې داسې میدان ته نه راځي چې دا لوبې ګډوډې کړي سره؟ راځي، البته ځکه جام و جوش زیات وي، بیروبار زیات دی، خلک دي رقم خلک پیدا کوي زموږ ستاسو جامعه کې. نو خو بیا د موږ د څنګ د دې تر څنګ د امنیتي مسؤلینو ډېره مننه کوو چې په دې بخش کې ډېره همکاري موږ سره کړې ده. خپل انضباط بیا د موږ لرو چې هغوی هم 24 ساعت دلته په هغوی زموږ خدمت ته ولاړ دي او نه پرېږدي چې یار لوبې ګډې وډې شي او یا هم نظم اخلال. بس دا چې د خلکو لپاره یو تفریح برابره شوې ده، یو ننداره برابره شوې تر څو راسي یو د ژوند یو څو شېبې په خوښۍ سره تېرې کړي. نو په دې اختر کې موږ وغوښتل چې د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ خلکو ته یو تفریح جوړه کړو چې هغوی ته سکون ورکړي او هغوی به د فکرونو او ذهنونه یې لږ سره تغییر شي، لږ ذهن یې آرام شي. ذهن یې آرامه شي. بس همداسې د کور د ودان ته سر صاحب چې موږ ته وخت راکړ او د کرکټ لوبې په اړه هم معلومات لکه د کرکټ په لوب په اړه معلومات هم ټول تاسو سره شریک کړل. انشاءالله د والیبال په اړه به هم معلومات تاسو سره شریک کړو. تاسو هم په خیر راغلی، ډېره مننه چې دلته تاسو راغلی او خپل وخت مو ضایع کړ. هر وخت په خیر راشئ. مننه ډېره زیاته، کور مو ودان شي. درنو لیدونکو، موږ به هم همدلته یو، که وس مو ورسېده، که وشو د والیبال لوبې په اړه به هم د مسؤلینو څخه معلومات راخلو، لنډ معلومات، او هغو لوبو په اړه به هم له تاسو سره معلومات شریکوو. تاسې ګورئ چې ډېر زیات خلک راغلي دي. نو تاسې هم راسره اوسئ. اوس به لاړ شو د والیبال لوبې ته. درنو لیدونکو، د همدې چکر په ادامه کې اوس راغللو د والیبال لوبې ته. تاسو وینئ چې ډېر ګڼ شمېر نندارچیان راغلي دي او د دې لوبې نه ننداره کوي د والیبال لوبې څخه، ځکه چې نن ورځ فاینل لوبه ده د همدې. نو راسره د سپورټ د کمیټې ویان راسره ولاړ دی، ذبیح الله ارمان صاحب. او جالبه خبره دا ده چې د دوی تخلص هم ارمان دی او زما تخلص هم ارمان دی. نو تفاوت لري بیا هم په نومونو کې. نو د هر څه نه مخکې ډېر ښه راغلاست ورته وایم، ستړي مه شئ. ارمان صاحب په خیر راغلي، هر کله راشئ. ستاسو قدم زموږ لیمې
خوشحاله سرلوړی اوسئ. مننه ډېره زیاته. دا چې اوس به زم نو تاسو ته ارمان صاحب وایم نو دا چې مونږ د ټولو لوبو په اړه معلومات راواخیستل، که هغه د غشي ویشتلو لوبه وه، که هغه د کرکټ لوبه وه، بلکل. نو د والیبال لوبې حال دا چې هلته ګڼه ډېره زیاته وه د خلکو، نو زمونږ خبرې نه پکې راتللې، نو موږ غوښتل چې لږ لرې دا خبرې وکړو، ستاسو نه د والیبال په اړه اوس معلومات واخلو چې مکمل معلومات یې راسره شریک کړئ چې څنګه ترسره کیږي، څه قانونونه لري او همداسې ټول معلومات. ارمان صاحب محترم، دلته خو د والیبال لوبې چې کوم چک ولسوالۍ په لار باندې اچول شوي، لومړی به دې په تړاو تاسو سره معلومات شریک کړم. یا تورنمنټ چې تقریبا پکې 9 ټیمونو داخله کړې وه چې د افغانستان د بیلو بیلو ولایتونو ورته پکې لوبغاړي راغلي وو، او پیله نو تاسو وینئ چې په زرګونو مینوال دې ته راغلي دي او د دوی د فاینال تماشا کوي. د دوی فاینال ته د تنګستار او شاهد بدلون په نوم باندې 2 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په یادو ټیمونو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم شتون لري. او بس تاسو د والیبال په تړاو پوښتنه وکړه چې والیبال څنګه لوبه ده. والیبال خو عموما موږ چې دلته کوم قانون لرو، دلته 8 لوبغاړي موږ والیبال ته نیسو چې د هغې څخه 6 لوبه کوي او 2 اضافي لوبغاړي دي چې هغه چینجز کوي، یعنې یو ورځي بل ورځي بل ورځي بل ورځي. مشکل لوبغاړو سره منځته شي تبدیل کوي. د هغې په خاطر هم دی یو بل ماسې کوم لوبغاړی ستړی کېږي، دمه اخلي، په ځای بل لوبغاړی میدان ته ننوځي. او د دې سره په څنګ کې زموږ لوبې چې دي آزاد لوبې نه دي، یعنې چې د هغې نمره آزاده وي. موږ دلته 2 میدان او 1 میدان لوبه کوو چې په لومړیو راونډو کې زموږ لوبه 21 او 22 وه. دوهم میدانو کې کله چې موږ 2 راونډ ته لاړو هلته 24 25 وه، او کله چې سیمي فاینل ته لاړو هغلته زموږ له 3 نه 2 میدانونه وو، او چې کله فاینل دی نو فاینل کې د 5 څخه موږ 3 میدانه لوبه کوو. ښه نو دا هم قانونونه وو د ستاسو د لوبو، دا آزادې لوبې نه وې. دا تاسو ټیمونو په اړه یادونه وکړه، څو ټیمونه دلته شرکت کړی و، د کومو ولایتو څخه راغلي؟ یو ټیمونه خو 9 ټیمه وو چې له میدان وردګ ولایت د ټولو ولسوالیو نه پکې ټیمونه اشتراک درلود، د لالاماس او د هغې څخه د کابل ولایت ټیمونه وو، د لوګر ولایت څخه موږ ټیمونه درلودل، غزني ولایت څخه مکاشف په نامه یو ټیم درلودل، او لوبغاړي کوم چې هغه د افغانستان د ګوټ مختلفو ولایتو لوبغاړي راغلي وو، په مختلفو لوبډلو کې دوی لوبې ترسره کولې. د کومې سیمې لوبغاړي ډېر لایق وو په دې لوبو؟ په یادو لوبو کې خو اوس کومه حده پورې تاسو خبر یې چې د افغان ټیلیکام پریمیر لیګ نوی خلاص شوی دی، نو هغه هم 3 میاشتې وړی. نو په 3 میاشتې کې کوم اکثریت لوبغاړي چې هغه د میدان وردګ ولایت لوبغاړي وو، دلته هم نو کومه لوبه چې دوی مخکې وړي هماغه د میدان وردګ ولایت د اکثریت لوبغاړي اوس سیمي فاینال او فاینال ته همغې لوبغاړو. نو ځکه داسې مینوال هم ډېر لري په میدان وردګو کې ورته راټول شوي دي. والله میدان وردګ کې اوس عموما ډېره رایجه لوبه چې ده هغه د والیبال لوبه ده، ماس او کرکټ دی، او څنګ ته ورسره غیشي دي، نو همدغه 3 لوبې ډېرې رایجې دي. دلته دا میدان ما ولید ډېر کوچنی و، او بل دا خلک هم ډېر نږدې میدان ته ناست و، کله به چې دا بال ډېر تیز وار شي خلک به پرې ولګېدل. تاسو داسې نشو کولی چې د میدان مو لږ آزاد جوړ کړی وی د لوبغاړو لپاره تر څو سم په هوسا لوبه ترسره کړي؟ ارمان صاحب محترم، همدغه خړ پړ میدانونه د وردګ همدغه خړ پړ میدانونه دي. د دولت نه موږ څو ځلې دا غوښتنې وکړې وه چې موږ یو ښه جمنازیم ولرو، خو بدبختانه هغې ته تر دې مهاله پورې کومه رسیدګي نه ده شوې. یاد میدان چې دا هم همغه میدان دی کوم چې د افغانستان د ملي ټیم کپتان سباون وردګ ورباندې لوبه کوله، او له همدغه میدان نن سبا د افغانستان د ملي ټیم کپتان دی. ښه ډېر ښه، مننه ډېره زیاته. کور دې ودان چې لنډ معلومات مو د دې لوبو په اړه راسره شریک کړئ. ستاسو قدم زموږ لینې. مننه ډېره زیاته. کور مو ودان. درنو لیدونکو، دا هم هغه لوبې وې چې په چک ولسوالۍ کې ترسره کیږي، او دا هم پارک و چې تاسو سره مې ویډیوګانې شریکې کړلې، د لوبو په اړه مو هم معلومات له تاسو سره شریک کړل. نو کور مو ودان چې راسره تر دې دمه مو ملتیا کړې ده او خپرونه هم تر پایه راسره لیدلې. نو تر بلې خپرونې تر بلې ویډیو تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. ښې چارې دې الله په